آیا د کورونا له امله افغانستان کې بیا کرنټین کیږي؟ افغانستان کې حالات کومې خوا روان دي؟ سلام، ستړي مشئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت افغانانو ته سخت خبرداری ورکړی. دوی د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي که څه هم د پیغام اورېدلو هیلې او غوښتنو لپاره مو د اورېدلو غوږ نه دی پیدا کړی، مګر بیا هم خبرداری. نن ورځ د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر په یوه ورځ کې د کورونا وایرس د لومړۍ څپې د یوې ورځې د مثبتو پیښو په پرتله د زیات شمېر له کرښې واوښت او 970 پیښې ثبت شوې دي. د کورونا وایرس لومړۍ څپه کې په یوه ورځ کې د مثبتو پیښو شمېر تر ټولو زیاته شمېره 915 پیښې وې. عامې روغتیا وزارت وایي اوس انتخاب ستاسو سره دی. د خپلې سلامتیا، کورنۍ او ټولنې د روغتیا ساتلو کلي ستاسو په واک کې ده. دغه راز د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي، خو خلک وایي جالبه ده کرنټین نه کوو، مکتب دې خلاص وي، پوهنتون دې خلاص وي، کورسونه او بازارونه دې خلاص وي، خو په کور کې کښېنئ. خو وزارت وایي په کور کې کښېنئ. په هر حال د کرنټین په اړه به ووایو. که څه هم وزارت تر دې دمه د کرنټین یادونه نه ده کړې چې کېږي به او که نه به کېږي، خو داسې ښکاري چې په تدریجي ډول کرنټین ولګېږي. تازه پرېکړه شوې چې د ودونو تالارونه چې د کورونا وبا د خپرېدو عمده لامل ګڼل کېږي، مالکانو ته خبر ورکړل شوی چې تر راتلونکي یوې اونۍ محفلونه ونه نیسي. په هر حال د روغتیا وزارت د شمیرو، د روغتونونو له وضعیته او د خلکو له تبصرو داسې ښکاري چې افغانستان د کورونا درېیمې څپې ته پوره داخل شوی او اوس حکومت او خلکو ته پکار ده چې له همدا اوس نه تدابیر ونیسي، کنه بیا خدای مکړه د هند په څېر له حالات سره به مخ شو. په هر حال تاسو د دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. بیا ستاسو شپږ ته راځم، بخښنه خدای مو سپارم. د الله په امان.